السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان مختلفی که سی ټول به ښه او جوړ یاست. دوستان نن په دې ویډیو کې به زه تاسو ته دروښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې د خپل انټرنیټ امبیانې بچت کړئ. دوستان که چیرې تاسو په خپل موبایل کې پیکیج واخلئ او د هغه رقم ستاسو امبیانې زر ختمیږي، دوستانو تاسو بار بار پریشانه یاست، ستاسو پیکیج وخت لا پاته وي او ستاسو امبیانې ختمې شي. نو دوستان په دې ویډیو کې به زه تاسو ته د دغه مشکل حل درښیم. نو دغه ویډیو زموږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو خامخا درسره لایک کړئ، له خپلو دوستانو سره یې خامخا شیر کړئ او د دغه رقم ته نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. نو دوستان نور وخت نه اخلمه، زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستان دې لپاره ما تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې او په اول کومنټس کې درکړې ده. له هغې څخه تاسو ډېر په اسان طریقه سره کولی شئ چې تاسو دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. کله چې دوستان تاسو دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ، د هغه رقم دوستان تاسو په دې اپلیکیشن باندې کلیک وکړئ او دا اپلیکیشن مو دوستانو تاسو په موبایل کې تاسو ته خلاص شي. کله چې دوستان دغه اپلیکیشن تاسو ته خلاص شو، د اپلیکیشن چې کوم پرمیشنز غوښتل هغه ټوټل پرمیشن به دوستان تاسو په خپل موبایل کې الاو کړئ. نو کله چې دوستان هغه ټوټل تاسو الاو کړئ، د دې انټرفیس به دوستان دغه رقم دلته تاسو ته راسي. نو کله چې انټرفیس دوستانو دا رقم تاسو ته رالی، دغه رقم ګوره دوستانو اوس په دې کې بیخي زیات اپلیکیشنان دي. اوس ګوره دوستانو په دې کې تاسو ته دوه اپشنونه درکوي، یو اوپن ده، یو دغه رقم دوستانو بلاک ده. که چیرې دوستانو په اوپن کې تاسو هغه اپلیکیشنان اوپن کړئ کوم چې تاسو استعمالوئ، نو دوستانو هغه اپلیکیشنان به بیا له تاسو څخه امبیانې خوري او دغه رقم دوستانو په بلاک کې تاسو هغه اپلیکیشنان کښېږدئ کوم اپلیکیشنان تاسو نه استعمالوئ، نو دوستانو هغه په اوپن کې پراته وي، هغه له تاسو څخه امبیانې خوري په فالتو لار باندې. نو دوستانو په دې کې ګوره زه راځمه، اوس دا هغه اپلیکیشنان اون کومه کوم اپلیکیشنان چې زما په کار دي. اوس ګوره دوستانو زه فیسبوک استعمالوم، فیسبوک ما اون کړی ده. پلی سټور استعمالوم، پلی سټور مې اون کړی ده. دغه رقم دوستانو فیسبوک لایټ استعمالوم، هغه مې اون کړی ده. دغه رقم ګوره دوستانو زه راځم واتساپ مې استعمالوم او زه واتساپ هم دلته چې کوم اونوم. نو کله چې ګوره دوستانو تاسو واتساپ هم اون کړئ، دغه رقم دوستانو واتساپ سو، واتساپ بزنس سو، هر اپلیکیشن چې دوستانو هغه ټوټل به دلته تاسو الاو کړئ. نو کله چې ګوره دوستانو هغه دلته تاسو الاو کړئ، نو ګوره دوستانو دلته ما هغه اپلیکیشنان الاو کړو کوم اپلیکیشنان چې زه استعمالوم او کوم اپلیکیشنان چې دوستانو زه نه استعمالوم هغه ټوټل ما بلاک کړي دي. اوس هغه بلاک اپلیکیشنان له ما څخه امبیانې نه خوري او هغه اپلیکیشنان صرف له ما څخه امبیانې خوري کوم چې ما هغو ته پرمیشن ورکړی ده او هغه مې الاو کړي دي. نو دوستانو تاسو هم راولاړ شئ په خپل موبایل کې دا اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ او هغه اپلیکیشنان دوستانو خالي کې الاو کړئ کوم چې تاسو استعمالوئ، کوم چې تاسو نه استعمالوئ دوستانو هغه ټوټل بلاک کړئ. نو دوستانو باید تاسو هم دغه اپلیکیشن په خپل موبایل کې خامخا انسټال کړئ تر څو ستاسو د انټرنیټ امبیانې له تاسو سره محفوظه وي. نو دوستانو که مې ویډیو خوښ شوي ویډیو خامخا درسره لایک کړئ، له خپل دوستانو سره یې خامخا شیر کړئ او د دغه رقم ته نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ. نو دوستانو نور وخت مو نه اخلمه، ملاوي خپل نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.